په قبر کې د مؤمن مسلمان عجیبه حالات. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایي کله چې د مؤمن مسلمان جسد په قبر کې کیښودل شي نو د مؤمن مسلمان روح بیرته د ده جسد ته راشي او بیا دوی ملایکې ورته راشي. مړی کښېنوي او ورته ووایي ستا رب څوک دی؟ دغه مؤمن انسان ورته وایي زما رب الله جل جلاله دی. ملایکې ورته ووایي دین دې څه شی دی؟ مؤمن مسلمان ووایي دین مې اسلام دی. ملایکې ورته ووایي دغه څوک دی چې تاسو ته په رسالت کې رالېږدول سوی و؟ دا څوک و؟ مؤمن مسلمان ووایي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم و. ملایکې ورته وایي په دغه څه خبر شوې؟ مؤمن ووایي ما د الله جل جلاله کتاب یعنې قرآن مجید ووایه، پرده مې ایمان راوړ او د ده تصدیق مې وکړ. په دغه وخت کې له اسمان طرفه یو غږونکی غږ وکړي چې زما بنده رښتیا وویل. نو د جنت څخه یو فرش ورته هوار کړي، قبر یې داسې ور فرش کړي لکه د جنت یوه حصه، او د جنت څخه کالي ورته واغوندي او د جنت طرف ته یوه دروازه ور خلاصه کړي. نو د جنت هوا او خوشبويي ورته راسي او قبر یې د سترګو د لیدنې پر اندازه پراخه شي. دغه قبر خو زموږ په لیدو کې ډېر کوچنی معلومیږي، د مؤمن لپاره دومره پراخه شي چې د سترګو د دید په اندازه هغه لوی والی او پراخوالی وي. مسلمانانو ورونو او خویندو مه ویرېږئ او مه ورخطا کیږئ. دا قبر او د هغه عذابونو څخه ویره د کافرانو او فاجرانو لپاره ده، مګر هغه مسلمان چې د الله جل جلاله اطاعت او عبادت کوي نه پر هغو ویره شته او نه به هغه غمجن وي. او انشاء الله تعالی موږ به د هغو کسانو څخه یو چې نه ویرېږو او نه غمجن شو. الله جل جلاله دې موږ ټولو ته بخشش وکړي او عفو دې راته وکړي. امین ثم امین. نو محترمین مسلمانانو دا پیغام مخکې هم شیر کړئ ترڅو نور مسلمانانو ته دې معلومات وشي، او زموږ پیج درسره لایک او شیر کړئ ترڅو دیني معلومات حاصل کړئ.